پاکستانی دهشتګر ریاست هغه عمران خان گرفتار کو چې د ټول نه غټ پاکستانی وو، ځان ته پاکستانی ویلو. پاکستان دهشتګر ریاست هغه عمران خان گرفتار کو چې د کرکټ په وخت کې د په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم روشن کړي او د پاکستان ته پیژنګلي ورکړي ولا څنګه چې زمونږ راشد خان یا نور اتلان د کرکټرانو موږ افغانستان ته راکړي. پاکستانی دهشتګر ریاست هغه عمران خان گرفتار کو چې د پاکستان په تاریخ کې هیڅ هم دومره خدمت نه دی کړی، شخصي او د شفاخانې وي، د سرطان شفاخانې، د کینسر شفاخانې، یا کالجونه وي، یا پانتون وي، یا نور منډې تړې غریبانانو سره وي. هغه عمران خان نن د پاکستانی دهشتګر ریاست گرفتار کړی دی. اول در باندې دا ویډیو ګورم چې سره هم په کومه بېعزتۍ دا گرفتار کړی دی چې سړی حیران شي چې دا پاکستان دی که دا جهنم یو توره شپه ده. را دی اول دا وګورو. هم کتلو د هغه عمران خان دی چې د پاکستان نه بې عزت په انډیا کې خلکو کو، په دنیا کې به خلکو کو، او نن موږ کته چې په خپل ملک کې د څومره بې عزتي کېږي، څومره توهین کېږي. پښتنو ورونو تاسې ته ګوره پروز کال ما ویلې، پروز کال ستاسې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې او په پنجاب کې، او کله چې په ثوابۍ کې جلسه وه څه نوم دی عتیب خان ویل چې موږ پښتانه نه د آزاد خلک غلامان نه، پنجابیان تاسې غلامان نسئ. هغې وخت کې تاسو ته مو ویل چې پښتنو همدغه ټیم دی، یا د لوی افغانستان یا ځان ته د پښتونستان چغه وخی. ګوره دا پنجابي ریاست تاسو سره چل کوي، دا په دې نه کېږي چې د جلسه وکړو، جلوس وکړو، دا وکړو، هغه وکړه. په قلاره د خیبر پښتونخوا حکومت هم دننه واغوسته، د پنجاب حکومت هم دننه واغوسته، لکه سړي نه چې لږه لږه غوښه پرې کې او اخر کې په ځمکه وانه باسي. نو خبره دا ده چې ټول زور ستاسې هغې وخت کې وو، او هغه زور هم بې ځایه استعمال کوو. موږ درته دا ویلي چې ما پنډۍ ته ځه، ما پنجاب ته ځه، همدغلته عمران خان راوغواړه، په دې اټک باندې 15 لکه پښتانه افغانان سره راوځئ او سیمه مهربانه بنده کړئ دا اټک لاره اټک پول، او ورته ووایه چې پنجابي د دې نه واړه یو جمعه ټیم د سره دی، کور کمانډر او که هر شی، والله چې ونه وتې چې پرتوګ او کمیس ته نه وباسي. یا پښتنو د دې تاریخ موږ ته معلوم دی، د پنجابي په زر پښتنو باندې موږ دا پنجاب نیولی، په هغه وخت کې دا انډیا و پنجاب نه و. زموږ تاریخ دی، زموږ د پلار او نیکه تاریخ دی ته معلوم دی. تاسې کې زور شته دی، هر څه درکې شته، مګر لاړې خپل زور هم ختم کو. خدای نه خاصه که نن عمران خان مړ کړي، تاسې به څه وکړئ؟ تاسې سره کومه لار پاتې ده؟ تاسې ته مه ویل چې پی ټي ای او پی ټي ایم سره یو ځای شئ، هر اختلاف په خپل ځای کې دی. د خپلواکۍ چغې وښئ، د لوی افغانستان چغې وښئ، د ځان د پښتونستان چغې وښئ. ته به هم خوشحاله یې، زه به هم خوشحاله یم، زه هم تباه یم او ته هم تباه یې. دا پنجابي ریاست دلته راغلی 15 کاله کېږي، سیمه مهربانه دلته قبضه کړې ده. دلته چې دا چغې ما والې ما ته وایي چې ته نفرتونه خورې، ته د پاکستان خلاف یې. د پاکستان خلاف دا ټوله دنیا ده، د څومره انسانان چې په دې دنیا کې دا ټول خلاف، ولاکې پاکستان نه د الله خوښي، ولاکې نه د الله د رسول خوښي. ځکه چې د الله او د الله رسول سم خلق سم خوښي، نو داسې پاکستان نه دی خوښ چې د اسلام په نوم جوړ شوی دی او د کفر قانون پکې چلیږي. داسې پاکستان نه د الله او د الله رسول نه خوښي چې په کوم کې ایله منډۍ چلیږي، په جوماتونو کې ډانسونه کېږي، شراب پکې څښل کېږي، مکې پکې جوړېږي، پیغمبرۍ دعوې پکې خلک کوي. 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي، په لکه او بلوچان شهیدان کړي، په لکه او پښتانه شهیدان کړي. پښتنو ته بې عزتیانې د ښځو ورړولي، د لر او بر دومره پښتانه افغانان چې دي. داسې پاکستان نه د الله او د الله رسول خوښي او نه د دنیا خوښي. په دنیا کې ولا چې دومره په بنده ده چې پاکستان ته قتل کېږي، ولا که یو ملک ته قتل کېږي. تاسې به راتلې ما ته به چې نفرتونه جوړېږي د پاکستان خلاف. د پاکستان خلاف خو ټوله تاسې اوس ولې د پاکستان خلاف هستئ؟ نو خبره دا دی پښتنو ورونو، همدغه اوس هم ټیم دی، اوس هم ټیم دی. چلې د سره وکړو، پنجابي ریاست کمزوري کړئ، او اخر هم دا دی چې عمران خان یې په محبس باندې وردننه کړو. او دا خدای نه خواسته بله ورځ کې ملک بیا به تاسو سره کومه لار پاتې؟ تاسو سره کوم بل دغه شته دی؟ دغه یو پی ټي ایم دی، د پی ټي ایم منظور پښتون دی چې دغه ستاسې اواز بدرګه کولی شي. عمران خان و جیل کې نن راوځي، سبا راوځي، الله دې زر وباسي. خو دا یاد ساتئ که غواړئ چې آینده کې خپل بچیان ژوند ښه شي، آینده کې د غلامۍ نه خلاص شي. 15 کاله کېږي تاسې غلامان هستئ، او 1000 کاله که نور هم تېر شي ته په دې حالاتو کې چې ته د پاکستان منم، د پاکستان په آئین کې قانون او داسې دروغ دي، ځان ته هم دوکه ورکړې، خلکو ته هم دوکه ورکړې. د ګل دی ګل په دې دنیا وانې، لر او بر پښتانه افغان خاوره چې دا د ګل دی. تاسې دوبۍ او سعودي او دا ځایونه هم کتلي. خدای ته وګورئ چې لر او بر پښتانه ټول اواز دا بدرګه کوي چې یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان، یا پښتونه برق تا نه وړی، ګیس تا نه وړی، مدنیات تا نه وړي، مسافر کړی ته یې، دهشتګرد ته معرفي کړی،
جنگ ستا په خاوره روان کړی، ډالر په تا وانهلي، په څه شي وانه غیرت کې خویندې میندې زموږ په وزیرستان کې بې عزته کېږي، په سوات کې بې عزته کېږي، په ملاکنډ کې بې عزته کېږي، په سپین بولدک کې په چمن کې بې عزته کېږي، زموږ د افغانستان په تورخم کې بې عزته کېږي. په څه شي وانه غیرت کوو؟ راځئ نن ټول سره لاس ورکړئ او دا چغه وښئ چې لر او بر یو افغان یا به جوړېږي لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان. که بله ستا د حل لارۍ زه او د خدای راسي دا د سره وکړو او تا سره یو صدر اعظم سره داسې کوي، یو مشهور سلیبریټي سره داسې کوي چې ټوله دنیا یې مني، نو ته څه شی بیا څه شی پښتونه ستا بیا څه حیثیت دی؟ همدغه ټیم دی پنجابي ته وایي غوره د ټیم او راووځي یو 100 لکه پښتانه په دې اټک باندې ورواړوئ او پنجابي ته وایي چې زه واوړه که نه اوړي دا پینډ د نوباسم بېرته د پرتوګ دغه ته اغوندم لنګ چې خپل تاریخ ته را یاد کړم. خدای پاک अवाम GSQ के अंदर दाखिल हो गई है, अवाम GSQ के अंदर दाखिल हो गई है, अवाम GSQ के अंदर दाखिल हो गई है, अवाम GSQ के अंदर दाखिल हो गई है. आपको बताएं अवाम GSQ के अंदर दाखिल हो गई है.